بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافت پاور پوینټ کې چې کوم ټیپ شروع کوو ډیزاین ټیپ دی. د ډیزاین د لارې نه موږ او تاسو یو سلایډ ته ډیزاین ورکولی شو. دلته راځم کنټرول او دلته تیار یو سیف شوی پریزنټیشن ګوره چې زه اوپن کړم دا تیار ډیزاین لري. دا ډیزاین موږ او تاسو د تیمز د لارې نه ورکړي دي. داسې تاسو په دې هر یو سلایډ ته هر یو سټایل چې ورکول غواړئ دیز نه ورته څه کولی شئ اپلای کولی شئ ورکولی شئ. دا سټایل هم نه خوښ دا سټایل انتخاب کړئ دا نه دا نه دا سټایل هر سټایل چې په زړه وي هماغه سټایل تاسو سلایډ ته ورکولی شئ. بیا دې کې ګوره موږ او تاسو دا سلایډ انتخاب کړئ دی اوریجنل نوم دی که څه نوم دی دکې دننه ګوره نور سلایډونه هم بیا موجود دي لکه دې کې نور سټایلونه موجود دي لکه دې کې ګوره ته ایډیټ کې دا سټایل خو تا ورکو ته ستا دا کلر نه وي خوښ کلر کې ته ایډیټ هم کولی شي ګوره کلر ته په دې سټایل کا یا کلر دې دا سټایل نه خوښ ګوره په دې سټایل کا دې کلر کې ایډیټ کولی شي. ته دلته راشي ته فنډ ګوره فنډ کې هم تغیرات کولی شي یا دلته راشي افیکټ په افیکټ کې هم تغیرات کولی شي افیکټس کې دغسې تغیرات کولی شي. او که ته چېرته بیکګراؤنډ سټایل ورکړې بیکګراؤنډ مثال بیکګراؤنډ سټایل دا معنا ده که دیز نه رنګونه دې په نه خوښ د بیکګراؤنډ دا بیکګراؤنډ کلر دیز نه هم څه کولی شي چینج کولی شي. ګوره هر یو کلر چې م خوښ دا کلر د ټکس لپاره استعمالیږي. ګوره دا شیپ زه دلته راځم دا انتخابوم اول دې ټکس ته لږ کلر ورکوم. ګوره اوس دیز نه تاسو راشئ دلته ډیزاین ته دا کلر ورته تاسو دیز نه هم چینج کولی شئ هم بیکګراؤنډ کلر دی ځه ماول که ټکس دی ګوره دلته راشئ بیکګراؤنډ کلر دیز نه هم ورکولی شئ او دیز نه هم ورته څه کولی شئ چینج کولی شئ. دا کلرونه دي یو رنګ نه څو رنګونه چې یوځای شوي یو رنګ دي جوړ کړی ګوره هر څه دیز نه ګوره په ټول چې څه څه اپلای کېږي په څه څه باندې ښودل کېږي په هغه اپلای کېږي. سلایډ سایز دی سلایډ سایز په کم سایز کې غواړئ اوس ګوره وایډ سکرین دی زه ورته یم سټینډرډ سایز غواړم ګوره دلته راشئ میني میکسیمم باندې کلیک کړه دا اوس کم سایز شو سټینډرډ څه معنا چې زیات استعمالیږي. وایډ سکرین لکه سکرین مطابق وایډ سکرین پراخه صحیح شو یا کسټم سایز ته راشئ دلته ته ورته نور سایز ورکولی شئ. ګوره سلایډ سایز فور دلته دا سایزونه دي کم سایز کې کم پیپر کې پکار وي بینر سټایل کې غواړي میکسیمم ګوره دا کم سټایل کې شو بینر سټایل کې بینر دا اعلان ته خو ګورئ بینر کې نه غواړئ دلته راشئ دا بینر سایز کې نه غواړئ مثال په توره دا اوور هیډ سټایل کې غواړئ ګوره دا کم یو شو اوور هیډ که همداسې هر سایز کې هم پکار وي نو دلته سایز ورته انتخاب کړئ. بیا دلته تاسو د هر یو سلایډ سایز هم ښیي ګوره زه ورته یم بینر سایز څومره دی پلنوالی 8 انچه جګوالی 1 انچ که زه دلته راشم مثال په طور ون سکرین شو سایز غواړم د دې څومره دی هغه پلنوالی 10 انچه جګوالی څومره دی 15 که همداسې ته دلته راشي خپله یو سلایډ جوړی او اندازه ورکړې نو په څه به بیا دلته کلیک کړې کسټم ته مثال زه غواړم یو سلایډ جوړ کړم چې جګوالی پلنوالی 15 انچ وي جګوالی اوکې که اوس وګوره میکسیمم باندې کلیک کړه دا کم یو شو د خپلې خوښې یو اندازه م ورکړه. که دلته راشو کسټم ته همداسې ګوره نمبر سلایډ فرام څه معنا سلایډ نمبر هم هیډر کې هم سلایډ نمبر ویلی او که نه دلته چې موږ او تاسو سلایډ نمبر ته څه ورکوو سلایډ نمبر ورکوو اپلای ټو صحیح شو. اوس وګوره دلته F5 که زه ووایم سلایډ نمبر د څه نه سټارټ شوی یو نه زه ورته یم چې سلایډ نمبر د څه نه سټارټ شي اول د 15 نه د اول سلایډ نمبر څه نه سټارټ شي 15 نه دلته څه ورکړه 15 اوکې که F5 اول سلایډ نمبر څه نه سټارټ شو 15 نه دي دا دي سوري 15 ما هلته لاندې بل سمبول ته پام نو ګوره هلته راشئ ته ورته چې نه سلایډ نمبر 30 نه سټارټ شي دلته ورته 30 لیکه F5 ګوره څه نه سټارټ شو 30 نه سټارټ شو نو دغسې اول سلایډ نمبر د کوم یو نه سټارټ شي دیز نه. بل سلایډ په کوم سټایل کې دی اوس لینډسکیپ سټایل کې دی که نه ګوره ته زه راځم مثال آن سکرین وایډ سکرین اخلم اوکې میکسیمم دا اوس ګوره دا سلایډ چې دی دا په کوم هغه کې دی دا زوم برابر کم مثال نارملی دا شو. اوس وګورئ سلایډ په کوم سټایل کې لینډسکیپ سټایل کې دی که نه زما پورټریټ کې پکار دی اوکې که اوس کوم سټایل کې شو پورټریټ سټایل کې شو او که نه لینډسکیپ سټایل کې دی پکار دی دلته څه ته ټک مارک لګو لینډسکیپ اوکې که میکسیمم کوم سټایل کې شو لینډسکیپ بیا دلته ګوره دا ون نوټ څه معنا
ون نوټس خو ما نوټس اینډ نوټس او آوټلاین درته ویل چې اضافه کوم ځای چې د ټیکس نه پاتې دی د سلایډ نه پاتې هغه ته نوټس دی لکه دلته ریویو ته راشو ویو ته راشو ګوره په څه کلیک کو نوټس دا نوټس ته په کوم سټایل کې غواړي دا نوټس ایریا چې دا لینډسکیپ سټایل کې غواړي که پورټریټ نو زه ورته وایم چېرې دا نوټس ایریا چې دا په کوم سټایل کې غواړم مثال لینډسکیپ اوکې که کوم سټایل کې شو لینډسکیپ یا پورټریټ سټایل کې غواړم پورټریټ وګیا کوم سټایل کې شو پورټریټ دغسې دا تاسو تغییرولی شئ دې کې څه مشکل شته ښه دلته راځو موږ او تاسو پریزنټیشن اوپن کوو دلته دا پریزنټیشن بیکګراوند فارمیټ بیکګراوند یې څنګه غواړي لکه دا خو هغه څه چې کمپنۍ جوړ کړي ته خپل یو بیکګراوند جوړې لکه ګریډینټ استعمالوم زه ورته وایم چې بیکګراوند دې وي 4-5 کلره دې وي اول کلر د مثال په طور سور دی وي دویم کلر د څنګه وي دویم د مثال دغه بلو وي دریم کلر د څنګه وي دریم د مثال گرین وي څلورم کلر د مثال څنګه وي څلورم د دا وي اوس وګورئ خپله مې یو بیکګراوند جوړ کړو که نه لکه دلته تاسو وګورئ سوالټ فل که انتخاب وي سوالټ فل څه معنی دا کوم سټایل چې تا انتخاب کړی هم هغه وي دکې ته کلر صرف چینج کولی شي ګوره کلر داسې چینج کړه دکې نور څه کلر چینج کولی شي ترانسپرنسي روشنایي کمولی او زیاتولی شي نور څه نشي کولی ګریډینټ فل څه معنی ګریډینټ فل لکه یو سلایډ کې څو رنګونه ته ورکوي بیکګراوند ته 4-5 نو ګریډینټ فل نه به کار اخلي دلته ګوره هایډ بیکګراوند ګرافیک دا ګرافیک دی هایډ شي دا ګوره دا بیکګراوند دی کلر دلته اپری کړي دا خپله چې دی ګرافیک دی دا هایډ بیکګراوند ګرافیک دې پټ شي ګرافیک به پټېږي شو دي شي ګوره پریسیټ ګریډینټس په کوم سټایل کې دی وي په دې سټایل کې دا تا جوړ کړی په دې سټایل کې دی وي په دې سټایل کې دی وي دا خپله تیار جوړ شوي دی خو موږ تاسو دلته جوړ کړو دا تیار جوړ شوي دی بیا ګوره دې ریډر مثال ټایپ دا په کوم ډول دی وي په ریکټنګولر سټایل کې دی لکه ګوره دلته راځم سوره یو څو رنګه اضافه کوم چې معلوم شي فرق تاسو ته ګوره دلته اوس موږ تاسو دا انتخاب کړو دا اوس کوم سټایل دی ریکټنګولر دی که نه زه ورته یم ریډل سټایل یا مثال په طور لاینر سټایل یا مثال په طور پات سټایل یا مثال په طور شیپ فرام ټایټل دغه سټایل دی دا لکه دا کلرونه چې دي دا ګریډینټ دا په کوم سټایل کې ته غواړې بیا که دلته راشو مثال ریکټنګولر ډیسټینیشن ډایرکشن دی په کوم سټایل کې وي دې کلرونو ګوره دیز نه ډایرکشن څه کولی شئ چینج کولی شئ دې کې څه مشکل شته صحیح شو دې باندې خو پوه شوئ اوس دلته یو کلر ته بل هم اضافه کړې څنګه به اضافه کړو دلته نقطه یا دلته یې څه لیکلي ایډ ګریډینټس کلیک کا ګوره ګریډینټس اضافه شوه که نه کم کلر ورکړې مثال په طور شینه اضافه ختمې نقطه انتخاب که څه لیکلي ریموو کلر د کم کلر په کار وي دلته کلر هم چینج کولی شي دا نقطې کلر دیز نه هم چینج کولی شي ګوره د دې پوزیشن لکه ګوره دا سور کلر پوزیشن د دې هغه کې ګریډینټس کې څومره وي سایز دی ګوره دیز نه ټرانسپرنسي روشنایي دې څومره وي د سور کلره همداسې که دلته راشي ګوره برایټنس دې څومره وي نو دیز نه دا موږ او تاسو څه کولی شو کمولی او زیاتولی شو اپلای ټو آل څه معنی په ټولو سلایډونو ریسیټ بیکګراوند واپس خپل اول حالت ته پکچر ټیکسټ پکچر ورکې سلایډ ته دلته راشه پکچر انتخاب که څه لیکلي فایل کم پکچر چې ورکې پکچر ورته څه کا انتخاب کا پکچر سره شه مثال په طور زه ورته دا پکچر دی ګوره بیکګراوند ته یې ورکولی شو که نه هماغه دې دا لیفټ نه یې څومره غواړي دغه کې نو دا پیټرنس هم ویلي دي پیټرنس فیل او هایډ بیکګراوند ګرافیک باندې هم پوه شوي دا موږ تاسو سره ډیزاین ټیم